د شرابو په نشه کې و چې دا خو الله ماته وي دا خو الله ماته وي چې عبدالله په تعالی دا وخت نه دی راغلی الله نه به کله شرېږي کور ته راغی پلار ته وی پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم تجارت له زما لږې پیسې پکار دي اول حق د بچي په مور او پلار باندې دا دی چې دله به حلاله روزي پیدا کوي د حرامو نه به خپل بچی ساتي دا د بچي حق دی په پلار باندې چې دا پلار به دی بچي له حلاله روزي پیدا کوي د حرامو نه به یې ساتي ځکه د کم بچي تربیت د کم بچي پالنه چې په حلال روزي باندې وشوله الله تبارک وتعالی د دنیا د دنیا او د آخرت ډیر لوی کار اخلي او د کم بچي چې خصمانه د هغه پالنه په حرامو باندې وشوله نو دا بچي به د مور د پاره د سر درد وي د پلار د پاره هم د سر درد وي او د تمام معاشرې د پاره به د سر درد وي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کم غوښې او اډوکې چې په حرامو باندې جوړ شي دغې غوښې او اډوکو له اور د جهنم بیا بهتر دی نو تا چې د خپل بچو غوښې په حرامو رخ کړي دي تا د خپلو بچو اډوکې په حرامو باندې رخ کړي دي د هغه په بدن کې چې کومه وینه د هغه د حرامو ده د هغه په بدن باندې چې کومې غوښې انبار دي دا د حرامو دي د هغه د بدن چې کوم اډوکې دي دا د حرامو نه رخ شوي دي چېرته به دا ستا بچی ستا دپاره د راحت او د سکون ذریعه وګرځي دا سوال نه پیدا کېږي چې دا سکون او د راحت ذریعه وګرځي نو د بچي دپاره اول حق په مور او پلار باندې دا دی چې حلاله روزي به ورله ورکوي حلاله روزي په دې بزرګانو کې یو عالم تیر شوی دی یو لوی محدث دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا لوی محدث لوی فقیه تیر شوی دی ته د پلار مبارک دا د یو ګورنر سره په باغ کې نوکر و باغبان و د هغه باغ به یې ساتودله یو ورځ د دې ګورنر میلمانه رالو ده ورته وي ځئ چې لاړ شو زما باغ دی هلته به ډوډۍ م وخورو میوې به م وخورو زما باغ به وینو چکر به وګلګو دا عرب اوس هم دا عادت دی ځان له په دې باغونو کې او په دې ساراونو کې ځایونه رخ کړي څوک ورته استراحه وایي څه ورته څوک وایي څه ورته څه وایي دا نومونه یې ورته رخ کړي بهرحال ځان له ځي هغې ته چې میلمانه یې راشي ځان له پکې ټایم تېروي نو د دې ګورنر هم باغ و دې میلمنو ته وایي ځئ چې لاړ شو دې باغ ته هلته به ډوډۍ وخورو په دې باغ کې به وګرځو هغې ورته وایي ټیک ده دا میلمانه چې کله د دې باغ ته به وستل په لاره ورته لګیا دی یاره زما باغ دی او ډېره ښایسته خوږه میوه کوي ډېر ښکلي انارونه کوي هغې نه به انارونه وخورو خو د ټول نه لویه خبره ده که نه چې په باغ کې را سره کم نوکر دی باغبان دی هغه ډېر ایمانداره سړی دی ډېر ایمانداره نوکر را باندې پېښ شوی دی ډېر ایمانداره مزدور را باندې پېښ شوی ډېر ښه سړی دی دا صفتونه ورله کوي لاړو بهرحال باغ ته چې ورسېدل ډوډۍ تیاره شوه ډوډۍ وخوړله چې ډوډۍ وخوړله نو دې باغبان ته وایي مبارک ته وایي مبارکه د انارو لږې ښکلې دانې راوشو کوه چې دا میلمانه یې وخوري په دې ډوډۍ پسې دا میوه وخوري انار ترې راوړه تازه تازه هغه ورته وایي ټیک ده دی لاړ په باغ کې ګرځېده یو ښایسته دانې پکې وکتله راوشو کوله راوړه چې دلته کې ګورنر هغه دانه ماته کړله او میلمنو ته یې ورکړه چې هغې وڅکله تروه وه دی خو ملامته شو اوس ته میلمه ته خرابه میوه کېدې که نه خو سړی ملامته شي که نه دی ملامته شو مړه دارې څنګه انار راوړې دا خو تریو دی ښکلی انار ترې راوړه ده ورته وایي ټیک ده صحیح ده ګرځېده په باغ کې بله یو ښایسته دانې راوشو کوله راوړله چې راوړله هغه یې ماته کړه چې هغه یې خولې ته ور واچوله هغه هم تروه ده اوس ګورنر ملامت هم شو غصه هم شو چې د ده خو ما دوی ته په لاره ډېر صفتونه کول چې دا ډېر ایمانداره سړی دی او ډېر داسې سړی دی او هغه چې موږ له میوه راوړي نو خرابه یې راوړي نو هغه ورته ویې زه درته وایم چې ښکلې میوه راوشو کوه ته چې راوړې نو ترې راوړې بله دانه راوشو کوه چې بله دانه یې راوړه چې هغه یې ماته کړه هغه هم تروه وه بس د ګورنر پاره وختله صحیح شو ځکه چې ملامته شو چې دا د عزت جنازه خو دې راله ویستله میلمنو د خو دې په شرمونو وشرمولم بې عزته دې کړمه ما ستا څومره صفتونه کړي غصه شو ورته وی په ټوله لار مې د خپلو میلمنو ته ستا صفتونه کولو او زه خبر نه وم چې ته د 2 پیسو سړی هم نه ته ماله انار راوړي او هغه تریو راوړي ستا په باغ کې دومره موده وشوله او تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې چې خوږه دانه کمه وه دا تروه دانه کمه ده د کم بوټي میوې خوږې دي او د کم بوټي پکې تروي دي تا په دې باغ کې دومره موده کار وکړه تا ته پکې لا دا پته هم ده لګېدلې چې زما میلمه راځي چې تا ته پکې د بوټي پته چې د دې بوټي دانې خوږې دي چې هغوی له هغه راشو کوي تا ته دا پته هم نه ده لګېدلې مبارک ورته وویل وی حضرت زه
تا د باغ نوکر مقرر کړم خو د بوټو د سمبالولو دپاره زه نوکر یمه زه بوټي سمبالومه د بوټو خختراشي کومه د بوټو ویښونه برابرومه بوټو ته اوبه ورکوم ټوله ورځ په دې بوټو خصمانه کوم په دې باندې ګرځمه زه د دې نوکر یمه زه د دې نوکر نه یم چې زه د بوټو نه دانې راشو کوم او خورم چې کومه خوږه ده او کومه تروه ده وی ولې تا د دې بوټو نه سکه نه ده کړې وی نه ما ته یو اوسه پورې د دې نه ما دانه هم نه ده راشو کولی ما د دې نه دانه سکلې نه ده نو ما ته به څه پته لګي چې کوم بوټی خوږ دی او کوم تریو دی ما د بوټو خصمانه کړې ده زه د دې نوکر یم او د دانو مالک خو ته یې نو چې تا راته نه دي ویلي نو زه څنګه وخورم دانه او ګورنر خو خوشحاله شو زه د عزت جنازه خو دې رالې ایستلې وه خو عزت خو مې بیا په حال شو ما ویل چې ډېر ایمانداره سړی دی خبره خو رښتیا شوله وي تا د دې نه دانه نه ده سکلې نه ما ترې نه ده سکلې ما ته پته نشته دی چې دا څنګه دي ځکه دانې ستا دي او د بوټو سمبالول زما دي الله دې داسې ایمانداري په مونږ کې پیدا کړي نن سبا ته په خپل باغ باندې نوکر ولګوه که نه وایي لکه د مالټو دا باغ راله ساته ستا کره به کور دومره کریټونه نه چې څومره به د هغه کره په کور کې پراته وي هغه خو پرېږده د هغه چې څومره خپل خپلوان دي هر یو ته تروړه لېږلي چې زه د مالټو په باغ کې نوکر یم دا تروړه مې چې تا له در ولېږله داسې ده که داسې نه ده ته په باغ باندې نوکر مقرر کړه که نه یا خپل کار روزګار له چې ته یو نوکر ونیسه نو تاله به تې دومره نه راوړي چې څومره ته هغه ځان له کور ته چلی دا ایمانداري نه ده ښه ایمانداري دا ده دا به هر حال عبدالله دا ګورنر خو پوه شو چې دا سړی دومره ایمانداره سړی دی نو دا خو د باغ د نوکرۍ نه دی دا دومره ایمانداره سړی دی نو په ده باندې به زه باغونه ساتمه دا خو چېرته ځان له راوسته غواړي دا خو ډېر د کار سړی دی وینا یې ورته وکړه وي د نن نه بعد ته په باغ کې نوکري مه کوه د باغ نه مې ته کټ کړی دی مبارک ویرېدو چې یاره ګوره چې ګورنر رانه خفه شو د نوکرۍ نه یې ویستله مکو د نوکرۍ نه یې کټ کړه مکو وی نه که نه ته به په باغ کې نوکري نه کوي ته به زما بنګلې ته راشي هلته به زما سره نوکري کوي ته به زما سره زما په دیره کې ناست ته خو ډېر امانتدار سړی یې ته هلته راځه بهرحال مبارک کې د باغ نه بوستو خپل دیرې ته هلته به یې د میلمنو خدمت کو یو ځل دا ګورنر داسې په دې چمن کې ناست دی او خفه ناست دی سوچونه کوي دا مبارک ولا راغی وی حضرت زه د ډېرو ورځو نه تا اینم چې ته په سوچونو کې خفه ناست دی څه فکرونو کې کوي نو صرف دا درته وایم چې یاره تا سره څه فکر دی څه ټینشن دی که ما ته ووایې زه پکې څه تاله مشوره در کولی شم د ډېرو ورځو نه زه تا په سوچونو او فکرونو کې ینم ای ګورنر ورته وی مبارک او بالکل زه په یو سوچ کې یم په یو فکر کې یم وی څو وی تا ته پته ده چې زما یوه لور د نور اولاد مې نشته دی صرف یوه لور مې ده نور مې اولاد نشته ده که یوه لور الله را کړې ده او هغه پیغله شوې ده اوس د هغې د رشتو دپاره خلک پیغامونه رالیږي نو چې څومره مالدار خلک دی او څومره بادشاهان دي ټولو د خپلو شهزادګانو دپاره رشتې رالیږلي دي یو وی ماله راکړه بل وی ماله راکړه نو زما خو دغه یوه لور د په دې سوچ کې ما چې یاره ورې کم نه چې وروسته ژوند به بیا څنګه تېرېږي او ډېر شی رشتې دي نو چې کم شهزاده لی ورکمه د کم بادشاه زوی لی ورکم په دې سوچونو کې مار ټیم ځکه چې دغه یوه لور مې ده او یقینا د لور رشته کول آسان کار نه دی دا ګران کار دی ښه هسې نه چې هلته ورته څوک پیغور ورکړي چېرته هسې نه چې هلته بیا زه کنځلی شم هلته داسې نه چې بیا زما خاندان کنځلی شي دا ټولې خبرې مخې ته موجودې که نه هسې نه چې هلته بیا زما د لور ژوند خرابي نو نه به خلاصېږي او نه به ژوند تېرېږي نو دغه یوه لور مې ده او د هغې په رشتې کې بس هر قیم فکرمن یم نو نو ده ورته ما ته اجازت شته چې زه پکې صرف مشوره درکړم ستاسو د کور خبره ده خو ما ته اجازت شته زه پکې یو خبره وکړم هغه ورته وي مبارکه بالکل ته پکې راته مشوره راکولی شي وی کو د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک باندې د عمل وکړو نو دا مسله ډېره اسانه ده وی څو وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دینداره رشته غوره کړه دینداره رشته کو زوی دی هم رشته ورته کوي نو دینداره جینۍ ورله ګوره او کو لور ورکوي هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم ځای کې دینداره هلک درته میلاو شو هغه لور ورکه نو بس نبی علیه السلام معیار ښودلی دی که نه چې دیندار هلک ته ګوره اوس د کومو شهزادګانو رشتې چې راغلي ته په هغې کې نظر وچلوه چې په هغې کې کوم دینداره دی هغه له دې لور ورکه که د نبي علیه السلام په دغې حدیث ته عمل وکړه ستا ټینشن به ختم شي ویره دا خو دې راته ښکلې خبره وکړه دا خو دې راته ښه خبره وکړه کور ته لاړو ښځې ته وایي ښځې وایي زمونږ د لور دپاره خو ډېرې رشتې راغلي دي که نه وی او وی ما مې بار د خپل نوکر سره مشوره وکړه خو هغه ما ته ډېره ښکلې خبره وکړه وی څو وی هغه راته وی چې په دې رشتو کې چې کومه نیکمله رشته ده کم هلک نیکملی مال ته مه ګوره جایداد ته مه ګوره
د پلار بادشاهۍ ته مه ګوره خو دې الګ ته وګوره چې کوم الګ پکې نیک عمل او هغه له لور ورکړه. نو زمونږ دپاره خو ډېر شی رښتې راغلي دي، راځئ چې دې رښتو کې وګورو چې کوم الګ نیک عمل دی چې هغه له دا رښته ورکړو. نو ښځې ورته ویې یاره دا خو له ډېر شی دا خو ډېره ښه مشوره درکړې ده، دا خو ډېره ښکلې مشوره درکړې ده، راځه چې دې رښتو کې وګورو که چې کوم الګ پکې نیک عمله دی، کوم الګ پکې نیک عمله دی. دا ګورنر دې ښځې ته وایي یاره ښځې نیک عمل هلک لی ورکوو که نه؟ بیا او نیک عمل هلک لی ورکوو چې هلک نیک عمل یې خیر دی. بیا زه خپله خبره وکړم او وکړه ما ته خو دې مبارک نه بل هلک نیک عمله نه ښکاري. زمونږ دا نوکر نه دی، دا کوم چې مونږ سره کار کوي دا زمونږ مزدور چې دی دا مبارک، ته دنه خو ما ته بل نیک عمل هلک نه ښکاري. د ښځو طبیعت خو یې داسې که نه، ښځه یې په غوسه شوه دا څه وایي دا زمونږ چې کوم نوکر دی ته به خپل لور هغه له ورکوي. نیک وګوره خو په دې شهزادګانو کې وګوره بادشاهانو چې کومې رښتې رالېږلي په دې کې نیک عمله وګوره. نو اوس به ته د ګورنر لور ده او دا به ته د خپل نوکر له ورکوي کوم هلک چې ستا خدمتونه کوي. وی دا خو دې راته ووایي که نه چې نیک عمل هلک له ورکوي، دا خو دې راته ووایي که نه؟ وی او وی چې نیک عمل له ورکوو نو ما ته د مبارک په شانتې نیک عمل هلک بلو نه ښکاري. بس چې تا ووایي نیک عمل له ورکوو نو مبارک نیک هلک دی. اوس یې زه مال ته نه ګورم اګر چې زما مزدور دی خو زه ولې لورو ورکوم. ګورنر زورور و ښه په ښځه باندې څه و زورور و که نه؟ که په ښځه کمزورې وي هغې به ته عزت خو یې ورکړه ستا لور ده یوازې ټیک ده خو نه. خو ګورنر زورور و په ښځه باندې تا ووایي چې نیک عمل له ورکوو نو بس ما ته د خپل مزدور نه بل نیک عمل هلک نه ښکاري. خو بس د خپلې لور نه به صرف تپوس کومه. لور یې راوغوښته وی بچیا تا ته پته ده ستا په رښتې پسې ډېر خلک راځي او زه یوه فیصله هم نشم کولی چې چا له دې ورکمه. خو لورې ما یو فیصله کړې ده، ما وایي چې زه به د نیک عمل هلک له ورکوم ځکه نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې رشته کوي بچي ته نو نیک عمله رشته وکړه. نو ما ته د خپل مزدور د مبارک ډېر نیک عمله ښکاري نو زه غواړم چې ستا رشته د ده سره وکړم. لورې ورته ویل وی پلاره چې څنګه تا فیصله وکړه هغه شانتې ما ته منظور ده، څنګه فیصله تا وکړه ما ته څه ده منظور ده. ګورنر راغی مبارک ته وی مبارکه وی هو وی تا وی چې دا لور دې نیک عمل هلک ته ورکړه د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی. وی او جي ما خو مشوره درکړې وه بس مبارک ته شه زه خپله لور تاله درکوم، زه لور تاله درکوم. حضرت زه ستا مزدور یم، ته زما مالک یې، ستا لور د ناز او په نعمتونو کې لویه شوې ده، هغه به د یو مزدور سره ژوند څنګه کوي؟ زه ستا د لور رشته نشم قبلولی، دا زما د ساتنې نه ده. وی کوم ما خوشحالول غواړې او زه ستا مالک یم نو زما لور ته به ته غاړه کېدې او زما لور خوشحاله ده په تا باندې خوشحاله ده. وی جي کور مې نشته دی، کور مې نشته دی، دې له به زه ډوډۍ څنګه ورکوم؟ بس کور درته هم زه نیسم ډوډۍ به هم تاله درځي، ډوډۍ به هم تاله درځي. وی صحیح ده. نکاح وشوله او واده هم وشو، ځان له سیټ ته کور ونیو. وی ستا سره په دې محل کې نه پاتې کېږم، په دې کې نه پاتې کېږم. ځان له سیټ ته کور ونیو، چې کور یې ونیو واده وشو نو دې صرف خپلې ښځې له راغې دومره ورته وویلو وی زه چېرته ځم او تاله به ډوډۍ رالېږم خو تاله چې د پلار د کوره کوم ډوډۍ راځي هغه به ته نه خوري، هغه به ته نه خوري. پلار ته خو یې پته وه چې موږ خپل نوکر له لور ورکړې ده نو د کور نه ورپسې پخلی تلو. وی خیر دی دا ډوډۍ د پلار کور کره واپس مه لېږه، دلته چېرته غریبانانو له ورکوه هغوی خبروم خو ته به یې نه خورې، تاله به ډوډۍ زه رالېږم. وی صحیح ده. او مبارک ووتو، د ښځې سره لا یو ځای شوی نه دی ښه، څنګه چې واده وشو د کوره ووتو. وی ډوډۍ به زه رالېږم هغه به خوري، د پلار د کوره چې تا له کومه ډوډۍ راځي هغې له به خوله نه ورړي هغه غریبانانو ته ورکوه. وی ټیک ده. دی ووتو بارې مزدوري شروع کړه، مزدوري به یې کوله او روزانه به یې کور ته ښځې له ډوډۍ رالېږله. وی زما ښځه زما خبره به منې خو زه تاله وچه رالېږم که لمده رالېږم هغه ډوډۍ به خوري خو د پلار د کور ډوډۍ به نه خوري. بس ښځې هم تپوس نه کو، ښځې هم تپوس نه کو خو د خاوند حکم دی جو نیک عمله جینۍ وه هغه شانتې کول. 40 ورځې پس مبارک کور ته راغی، ښه د واده نه 40 ورځې پس. نو چې 40 ورځې پس راغی نو دا ښځه په جړا شوه. مبارکه چې خوښه دې نه هم نو څه له دې کولمه، چې خوښه دې نه هم نو څه له دې کولمه، زه خو تا لیدلې ومه ستا په مخ کې باندې رالوی شومه، زما پلار چې تا له درکولم نو ته خو مجبوره نه وې که نه تا به ورته ویلې چې زه یې نه کومه. نو زه دې راوستې ما په خوشي کور کې دې کېنولې ما، زما د واده شپه دې ما سره هم د تېره کړې، زما د کوره وتېږي. نو ولې ما له دا تکلیفونه راکوي، ولې ما له دا مصیبتونه راکوي چې ما سره کېنې نه؟ عبدالله ابن مبارک د سترګو نه اوښکې روانې د مبارک صاحب د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی ښه مې خوښه یې، ما لیدلې او کتلې یې، ډېره زیاته مې زړه ته نږدې یې،
خانو چې زړه ته دې نږدې وم نو تلې رانولې یې وی تلې درنه زه کومه چې ما ته پته ده ستا پلار ډېر نیک عمله انسان دی ډېر نیک انسان دی خو بیا هم د دې علاقې ګورنر پاتې شوی دی نو د ده په دې رزق کې به دومره چېرته د غریبانانو حق وي د ده په دې روزۍ کې به دومره چېرته د غریبانانو حصه وي هغه به حرامه وي نو ما وی که د هغه ډوډۍ ته خورې نو ستا دا ګېډه او ستا دا وینه د هغې حرامونه نه بچ کېږي نو ما ووی چې هغه ډوډۍ به ته نه خورې څلوېښت ورځې به زما د حلاله روزي زما د حلاله ډوډۍ خوري چې زه په خپلو لاسونو وګټم چې کومه حرامه ډوډۍ ستا په ګېډه کې چې هغه درنه وځي هغه درنه وځي ما تاله څلوېښت ورځې د خپلو لاسو ډوډۍ راولېږله او تا وخوړله اوس دې خواله رالمه اوس به ما تا خپل شب زفاف منو کو د واده شپه به منو کو کېدای شي الله تبارک وتعالی د دې حلال روزې په برکت سره موږ له چېرته ښایسته نیک عمله اولاد راکړي د دې نه بعد تا سره میلاوېږم که مخکې در سره میلاو شوی وی نو ستا په جسم کې حرام و حرام نو بیا زما بچی نیک عمله نشو جوړېدی اوس د حلاله روزي وخوړله اوس به در سره میلاو شم کېدای شي الله تبارک وتعالی لره نیک عمله بچی راکړي بهرحال هغه کوم تعلق چې هغه قایم شو او الله تبارک وتعالی ور د هغې نه یو بچی ورکو عبدالله نوم یې ورله کېښودو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله دی او عبدالرحمن دی کوم نوم دی عبدالله عبدالرحمن دا ښایسته نوم دی نو موږ ته خلک وایي مولوي صاحب زما بچي له نوم کې موږ ورته وایو عبدالله ورله کې ده که نه مولوي صاحب مړه داسې د مشرانو نوم دې راته ووایي چېرته نوی سمارټ نوم راته ووایه نو موږ وایو دا نوی سمارټ نوم ته خوښ که او بیا یې ما ته ووایه زه به یې ما نه وګورم د دې وجې نه زه د چا بچو له اوس نوم نه ږدم ښه زه د چا بچو له نوم نه ږدمه ولې زه چې ورته نوم ووایم نو وایي بل پکې نه و نو زه هم ته ورله کېدو خو بیا ما ته ووایه چې معنی یې څه ده زه به یې درله معنی صرف وګورم نورې خوښ ته که ځکه چې زما هغه بیا ته نه ږدې نو ښه خو دا ده چې ته یې کېږدي معنی به ورله زه وګورم ټیک ده که ټیک نه ده یو په دې ګوګلو باندې د نومونو معنی مه ګورئ ښه صحیح شو په دغې باندې د نومونو معنی مه ګورئ دغه ګورې هغه ځان له حساب هغه چې کوم معنی کوي نو هغه معنی د عربۍ سره هېڅ تعلق نه ساتي هلته معنی مه ګورئ د عالم نه تپوس کوئ بهرحال نو عبدالله نوم یې ورله کېښودو دی رالویدو د پلار سره یې غم او د مور سره یې غم او چې بچی رانه لوپر نه شي خو بهر د معاشري اثر داسې و چې عبدالله ډېر په ناروا وسر شو د کلي چې کوم لوپر هلکانو د هغوی سره یو ځای شو حتی در دې پورې چې دې حالت ته ورسېد چې د عبدالله نه شرابي جوړ شو د عبدالله بن مبارک نه څه جوړ شو شرابي جوړ شو پلار به هر ټیم جړل چې الله ما د دې بچي دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړي چې زما بچی نیک عمله شي الله هغه خو شرابي وختو مور به پسې په ساراونو کې په چغو چغو جړل او شاته ورپسې ګرځېدله او روانه به پسې وه بچی ستا دپاره پلار ډېرې قربانۍ ورکړي دي بچی ستا پلار څلوېښت ورځې پس زما خواله راغلی هو چې الله ما له نیک عمله بچی راکړي ستا د لاسه خو ما د واده شپه نه ولیدلې څلوېښت ورځې پس زما له راغلی و د هغه سره دومره فکر و بچی تا نه شرابي جوړ شو کور ته راځه چغې به یې پسې والي جړا به یې کوله خو په عبدالله باندې اثر نه کو په هغه باندې اثر نه کو یو ورځې اوده دی او خوب اینی په خوب کې اینی چې په ونه باندې یو مرغۍ ناسته ده او هغه مرغۍ دا آیت په تیزه تیزه باندې وایي دی اوس خوب اینی هغه آیت سره الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ای د الله بندګانو په تاسو باندې اوس هم هغه وخت نه دی راغلی چې د الله ذکر ته ستاسو زړه نرم شي دا به په تاسو باندې کله راځي چې تاسو الله ته غاړه کېدئ تر کومې پورې به تاسو د الله نه غافله ګرځئ تر کومې پورې به تاسو الله جګړې باندې ګرځئ تر کومې پورې به تاسو د الله دښمنۍ ته مټې والي هغه وخت په تاسو نه دی راغلی چې زړونه خو نرم شي دی چې راپاڅېدو داسې ورپېدو ویرېد د شرابو په نشه کې و چې دا خو الله ماته وي دا خو الله ماته وي چې عبدالله په تعالی دا وخت نه دی راغلی الله نه به کله شرېږي کور ته راغې پلار ته وایي پلاره زړه مې غواړي چې تجارت وکړم تجارت له زما له لږې پیسې پکار دي پلار یې ورته وایي بچیا ما خو چې تا نه به د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو لوی عالم جوړ شي خو ځه چې د احادیثو عالم درنه جوړ نه شو تجارت وکړه کم از کم دا شراب خو به پرېږدي د لوپرو ملګرو نه خو به لرې شي پیسې وله ورکړې دا واله او زه تجارت ته لاړ شم تجارت له ووت دی لاړ ډېره موده تېره شوله پلار به م ګرځېدو چې یاره زه بچی مې ورک شوی دی ځکه به پیدل سفر وي کلونه تېر شو دی کور ته رانغې د پلار یم تمه کتې شوي وه چې زه بچی مې چېرته لوپر او د تجارت په بانه وتی دی کور چېرته تللی دی چېرته یا به مړي د شرابو په نشه کې یا به ژوندی خو چېرته به ګرځي ډېر وخت تېر شو په دې کې کور ته اواز راغی وی عبدالله ابن مبارک د تجارت نه روان دی او ډېر روښاني د سامان ډک کړي او راغی پلار یې ورله په منډه بار ته ووتو چې ورغې ورغاړې وتو وی بابا
تجارت مې کړی دی. وی څومره؟ وی دا څومره اوښان چې دي او دا سامانونه پینې دا ټول د تجارت سامان دی. پلار یې ډېر خوشحاله شو چې زوی خو مې ډېر مال راوړه ډېر ګټه یې راوړه. زه خیر دی چې عالم ته جوړ نه شو نو دومره شو چې د شرابیانو نه خلاص شو. اوښان یې کور ته رادننه کړو چې اوښان یې کېنول که نه او پلار یې د اوښانو نه ترپالونه واړول. نو چې څنګه یې ترپال واړو څه ګوري چې انډي د اوښانو د کتابونو ډک دي او هر کتاب د په خپل لاس باندې لیکلی هغه د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي. دا ټول اوښان د احادیثو د کتابونو نه ډک دي او دا هغه احادیث دي چې د په خپل لاس باندې لیکلي دي. پلار یې حیران شو بچه او بابا چې ما وي زه تجارت لازم هغه دا تجارت دی. زه تللی ما چې څومره جون ویست ما د نبي علیه السلام احادیث مبارکه زده کړي دي. زه ګرځېدلی ما سفر یې کړي دي او دا ټول احادیث ما په خپلو ګوتو باندې لیکلي دي. الله د پلار هغه ارمان یې څه شو؟ پوره شو. عالم ته جوړ شو. څه ورځې تېرې شي پلار یې ورته وایي مبارک وی عبدالله په دې تجارت کې خو به دې څه کمې نه وي. او بابا لږ کمې پکې نور هم شته. نورې پیسې وله ورکړې وی لاړ شو نور علم حاصل کا نور علم حاصل کا. الله کې داسې عالم جوړ کو که نه چې په بخاري شریف کولو کې نو د عبدالله ابن مبارک نه احادیث مبارکه نقل دي چې احادیث بیانوي نو د عبدالله ابن مبارک صاحب نوم پکې راځي. داسې د لوی مرتبې عالم او محدث تېنه جوړ شو. د محدثینو امام تېنه الله جوړ کو. د محدثینو امام دا ولې د هغې حلالې نوڼۍ برکت او د خبره مې درته تر دې پورې کوله د بچې اول حق په پلار دا دی چې نوڼۍ دې وله حلاله ورکړي. حلاله خپل بچې د حرامې نوڼۍ نه وساته. هغې به دا بچه ستا د سر اوچتوالی ګرځي چې کله د بچې په حرامو لوی کړی سوال نه پیدا کېږي چې دا بچه ستا نوم اوچت کړي. دا بچی به دې په شرمونو شرموي. بیا د ده نه عالم او حافظ نشي جوړېدی. ګورې یاد وساته